یو مشهور صحابي تیر شوی دی حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه. سنخ هغه ته یو عیسائی پادری ښودلی وی او په هغې نښو هغه الله مسلمان هم که. دی په اصفهان کې پیدا شوی و. اصفهان نن سبا په ایران کې دی او د خپل نوم مابه و. مابه یا مابه دا د خپل نوم ایرانی. پلار یې ایرانی و، نیکه یې ایرانی و. د اصفهان سره تعلق یې لره و مجوسیانو، نسبي مجوسیان. مجوسي هغې ته وایي چې اور ته عبادت کوي او اور ته خدای وایي. بلکې پلار یې په مجوسیت کې لوی سړی و. لوی سړی هغه مجوسي ته وایي چې هغه د دوی د عبادت خانې چې کوم ځای دوی عبادت کوي او په هغې کې اور بلیږي، اور ته عبادت کوي، آتشکده ورته وایي. د هغې نګران دا لوی سړی وي، د ځان وقف کړي وي او دی به آتشکدې ته ناست دي. دی به ترې نه خوځي، یا به زوی کېنی یا به نوکر کېنی، خو اختیار به د دي چې دا اور رانه مړ نه شي. هغې سره هغوی خپله طریقه جوړی چې اور به شپه ورځ بلیږي، کالو سر 12 میاشتې دا به مري نه. دا به د نګراني وي، که په خپله که زوی وي که نوکر یې کار څوک خو نګراني به وي. نو پلار یې د هغې آتشکدې چې کوم ځای اور بلیده د هغې مشر و. او دا سلمان وایي چې په لومبو ورځو کې زمام ډېر زیات شوق و. د پلار نیکه دین مې و نو زمام دا دین خوښ و. او زم دې حد ته رسېدلی وم چې زه به ټوله ورځ په آتشکده کې ناست وم او ما به د اور عبادت کو. اور ته به ناست وم او چې پلار به مې نو د اور نګراني به ما کوله چې کوم په اصفهان کې مرکزي آتشکده وه، لوی د مجوسیانو ځای، هغې به نګراني ما کوله چې دا اور رانه مړ نه شي. وی پلار مې د دې سره زمونږ زمیندار و د پټو نګراني م کوله. نو یو ځل یې زه پټو ته لېږلی وم چې ته لاړ شه زه نن نه ځم د پټو نګراني وکړه. زه چې پټي ته تلم یا په راتلو کې نو هلته د عیسایانو یو ګرجه وه. دی وی په هغه زمانه کې عیسایان داسې نو لکه اوس چې دي. اوس خو عیسی علیه السلام ته د خدای زوی وی عیاذا بالله. هغه زمانه کې به عیسی علیه السلام ته د خدای زوی نه وی، او پکې دام پکې و، خو لیکن دا خلک هم پکې و چې عیسی علیه السلام به د خدای بنده منه او د خدای رسول به منه. نو چې پتلو او پراتلو کې زه هلته ورغلم، هغوی سره مې ناسته وکړه، د هغوی عبادت مې ولید. نو ما وی چې دا مونږ خو په غلط دین یو، اور خو مونږ ورته ناست یو، مونږ کوشش کوو چې دا رانه مړ نه شي. نو چې دا کم اور زه خیال ساتم کم دی خدای کیدی شي. اور خو مري، الله خو نه مري. اور ته خو به زه ناست یم، زه حفاظت کومه. نو دومره قمقل خلک چې ته چې حفاظت کوې هغه به ستاسې حفاظت وکړي. کم اور چې ته بلی نو به تا له څه فایده درکړي او تا نه به څه ضرر ختم کړي. بس وي د خپل دین نه مې نفرت پیدا شو. هغې راته وایي چې الله یو دی او شریک نه لري. دا ټول نظام او کائنات هغه الله پیدا کړي دی او هغه الله چلی او د بندګانو د هدایت او رهنمایۍ دپاره پیغمبران را لیږي. او اوس عیسی علیه السلام زموږ پیغمبر دی. وایي هغه دین مې خوښ شو. ماسخوتنه پورې ایثار ومه چې ماسخوتن کور ته رالم، پلار رانه تپوس وکړه مابه د ده نوم یا مابه ولې دومره ایثار شوې؟ ما بابا زه خو د عیسایانو عبادت خانې ته تللی وم، هلته یې څه کول؟ یاره ورننوتم چې د دې خلکو څه دین دی، خو بابا د هغوی دین ما ته ښه ښکاره شو. نه بچې ګورې پام کوه د پلار نیکه دین نه واونړې. ما بابا ستاسو دین غلط دی، هغه دین اصلي دی، هغه یو خدای یادوي، تاسو خو اور ته عبادت کوئ. د خیر د پاره بل خدای دی او د شر د پاره بل خدای، اهرمن او یزدان. تاسو خو د بوتانو عبادت کوئ. اور خو یو بوت دی، اور خو ستا د لاسه بلیږي. نو چې ته ته خواشه دی ځان بل پاتې کړي، نو چې د کم اور ستا ته محتاج دی په خپل وجود کې او بلیدو کې تا له څه نشي درکولی. مشرک نه قمقل انسان په مخ د ځمکه بل نشته. بوت ته به ته سجده کې، بوت خو تا جوړ کړی دی، بوت خو تا تراشلی دی. بوت خو ځان نه مچ نشي شړلی، نو چې ځان نه مچ نشي شړلی نو تا له څه خیر درکړي. خلق رام رام ورته کوي، ټوله دنیا په دې غم اخته ده، هندوستان کې او په دې نورو ملکونو کې، او د بوتانو سجدې کېږي او رام رام کوي چې دا بوتان به موږ له خیر راکوي، بچي به راکوي. نشي درکولی. زموږ په دې وطن کې هم بعضې خلک زیارتونو نه بچي غواړي. دا زیارت څوک و؟ انسان و، نیک سړی نو د به چا نه سوال کو؟ الله نه. د ده بچي چې نه کېدل چا نه به یې غوښتل؟ الله نه. دې چې ناجوړه شو چا به جوړو؟ الله. او دې د مرض نه بچ شو، قبر ته لاړه که لا نړه، نو تا به څه جوړ کړي؟ قمقل خلک یې زیارتونو لځي، ولې دا نیکان بندګان دي. نو چې دا نیکان په دنیا کې جمع دي، دی به خیر چا نه غوښته؟ الله نه. دی به شر چا نه پناه غوښتله؟ د الله نه. نو ته ځې او څوک د زیارتونو نه بچي غواړي، او څوک ته د بیمارۍ روغېدل غواړي،
او څوک په دې زیارت کې دا کمال دی او دې کې دا کمال دی. نه 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 نه، بالکل نه. زیارت له عبرت له لاړ شه وګوره چې دا دومره نیک سړی و د مرګ نه بچ نه شو لاړ، زه به هم د مرګ نه بچ کېږم. دومره نیک سړی دی اوس به په قبر کې د خپل عمل پکارېږي، زما به عمل پکارېږي. دا دومره بزرګ سړی خپلې بزرګۍ بچ نه کړ، ما به خپل ایمان او خپل عمل څنګه بچ عبرت باندې کېنه ورسره. نیک بنده دی، د خو ډېر عبادات کړي دي، ورېږه داسې عبادت خو معلوم پکار دی چې زه مو کوم. غوښتنې به صرف او صرف د الله پاک نه کوې، د خدای قرآن وایي خیر بغیر د الله نه بل څوک نشي در کولی، او شر بې د الله نه بل څوک نشي دفع کولی. او د اسبابو په بنیاد کې کولی شي. د تا ته یې موبه راوړه، ډاکټر له لاړ شم مال علاج راکړي، پکې ته کښېنم، دا د اسبابو په درجه کې دي. په دې اسبابو کې هم طاقتونه الله پیدا کړي. ما یې بابا د اور عبادت نور نه کوو، بس دا دین مې خوښ نه دی. پلار وی نه ګورې، وی پلار په ما شکی شو چې دا هلک خو عیسایت یې خوښ دی او هر کله چې دی به عیسایي کېږي، او دی چې ته بل خوا ونه تښتي. نو زه خو د پلار زوی وم او یک تنها اکلوتا چې ورته وایي زوی وم، نو په ما پلار یېرېده، نو زه یې وتړلم، ما ته زنځیرونه واچول، جګړه شوه راباندې پلار چې بیا به دې نه پرېږدم. وایي ما په څه طریقه هغه ګرجي والا سره رابطه وکړه چې ستاسو مرکز کوم ځای دی؟ وی شام کې. ما یې مهرباني وکړه چې ستاسو شام ته کله قافله ځي، نو ما ته به خبروی چې زه ځان د دې زنځیرونو نه وباسم او زه درشم او هلته لاړ شم. د حق په طلب کې سوچ کې پرېوتم، د صحیح دین په طلب کې په سوچ کې پرېوتم چې د خپل رب هغه رب چې یو دی هغه په څه طریقه د هغې عبادت وکړم چې هغه راضي کړم، هغه خوشحاله کړم او د دې شرک او کفر نه توبهګار شم. هغې اطلاع راکړه چې په پلان کې ورځ زموږ قافله شام ته روانه ده. ما پټ په پټه ځان هغه زنځیرونه ختم کړل او زه هغه ګرجې ته لاړم او قافلې سره ووتم او شام ته ورسېدم. ځان مې بچ د حق په طلب کې، د صحیح دین په طلب کې ووتم. د پلار نیازبین زوی هم امیر څه پرېښودل، د زمه په مشر هم امې پرېښودل، مال او دولت مور پلار هر څه مې پرېښودل د حق دین په طلب کې. او همرونو چې چا کې د اخرت سوچونه به هم داسې کوي که دنیا سوچ نه، نو خو وایو دنیا او دنیا او دنیا، او چې یو سړی دا سوچ کوي چې دا دنیا خو د ما نه ختمېدو والا دې دنیا نه خو به زه خامخا ځم، دا به د 80 کال وي، د 100 کالو وي، د 200 کالو وي، ختم. زه به آخرت څه کوم؟ د آخرت ژوند بیا ختمېدو والا نه دی. د آخرت زندگی بسی، د دنیا بسی او د آخرت بسی. ځکه نه یو لوی سمندر دریاب ته لاړ شه او ګوته ورښکته کوه، یو ساس کې دې بره راوخېجوه، دا ساس کې به څونه د دریاب په مقابله کې معمولی شی به دریاب ډېر زیات دی. د دنیا ژوند د دې ساس کې په مقابله کې معمولی شی. د جنت زندگی او د دوزخ کم ځای خلاصېږي. او د یو بزرګ نه چا تپوس وکړه، وایي دا جنت ژوند او د آخرت ژوند، وایي داسې فرض کړه لکه چې دا ځمکه تر اسمانه پورې د غوښ د دانو نه ډکه شي. دا مڼځان ولې چې سړی دانه ورکوي، د غوښ وړه دانه باجرا، د دې ځمکه ټوله ډکه شوه تر اسمانه پورې د غوښ د دانو نه. یو مرغۍ پې مقرر شوه 1000 کاله پس یوه دانه اوچتئ. نو چې 1000 کاله پس یوه دانه اوچتئ، دا به کله خلاصېږي؟ وایي دا د غوښ دانې به ختم شي، خو د آخرت ژوند او د جنت او د دوزخ ژوند ختمېدو والا نه دی. چې سړی کامیاب شو، د الله رضا حاصله کړه، بس همیشه کامیابي او جنتونه او خوشحالۍ دي. د الله ملاقاتونه دي په جنت کې، هر قسم خوشحالۍ دي. او چې یو سړی تباه شو او دوزخي شو، ژوند یې غرق او تباه دی. دا کارخانې او دا مال او دولت او قومیت او ټوپک و قسم په خدای که دی پکار شي. هوښیار سړی هغه دی چې لږ وخت ته نه ګوري، ډېر وخت ته وګوري. لږ ژوند ته نه ګوري او ډېر ژوند ته وګوري. یو سړی چې په هوټل کې شپی څومره وخت په هوټل کې، یا 2 ورځې یا 3 یا 4 5، هغه دې ته نه ګوري چې د هوټل ښه دی او که خراب دی، بستره ښه ده او که څنګه ده. وخت یې رهي د مړوي او 3 4 ورځې رسم ته روان یم. دقه د دنیا مثال، کن فی الدنیا کانک، رسول الله مبارک فرمایي دنیا کې داسې ژوند تېر کړه لکه چې ته مسافر او که داسې نه او د لارې تېرېدونکی شه. مسافر خو بیا هم 2 3 ورځې یو ځای کې تېروي، داسې ژوند تېر کړه چې په لار تېرېږم. بس څه پته لګي چې موږ دنیا کې څونه زندگی ده او کله به تېځو. لیکن افسوس دا دی زما وروڼو چې موږ نن دنیا پسې نښتي یو. هر سړی په دنیا پسې نښتی دی، مال دولت نه. په دې کې سوچ کوو چې زما دا مال دولت د خدای کور کې ولې ونه لګي، دا نیکانو له ولې ورنه کم، په دې کې د عالمانو او طالبانو خدمت ولې ونه کم، په دې کې د مدرسې او د جومات خدمت ولې ونه کم، په دې کې د کونډې او مسکین او یتیم او د غریب ګاونډي حصه ولې ونه کم. جمع کوه، بینک ډکوه، پلاټونه اخله، ځمکې اخله، قسم په خدای درنه ټول پاتې دي، بل آخرت ته به روانې او بیا به ګوتې مروړې داسې چې یا خدای ما خو زه ونه کړل. تا سره خو ګاونډي شته غریب، هغه له ورکه کړه. تا سره خو مسکین شته، یتیم شته، کونډه شته،
خور دی غریبه به ماما به دی غریبی ماما زوی به دی غریبی ترور به دی غریبی ترور بچی به دی غریبی ورکه نیکبخته ته ګوره چې خدای درکوي که نه اخر له ګټه وکړه مدرسې له ورکه مدرسه کې د خدای دین ښودلی کېږي قرآن او احادیث ته پیغمبر ښودلی کېږي دا دې سوچ الله له دې ورکړه الله خوشحالېږي عالمانو باندې خرچه وکړه طالبانو باندې خرچه وکړه په نیکانو خرچه وکړه دولنه خرچه وکړه هلکه دا نیک سړی دی دله جوړ اخلم دې به عبادت پې وکړي دا عالم دی دې درسونه کوي درس کې سي 3 او 4 زر روپۍ تنخی دله ورکومه پرېږده د د بچو د به په کار راشي زما به ثواب وشي دا طالب دی دی به په علم حاصل کړي دی به سبق وي قرآن به زده کړي حدیث به زده کړي دا یتیمانان دي ماشومان دي پلار یې مړ دی دوی به د کم ځای نه راوړي دوی باندې خرچه کوم دا الله له ورکول دی خلاصه دا چې زندګۍ دې دنیا او دې ژوند ته نظر ډېر مه کوه آخرت ته نظر وکړه نن زموږ ټوله زندګي هم دا ده سار نه تر ماسخوتنه پورې پیسې پسې او دولت پسې یوه کارخانې نه پس بل او بل نه بل ټیک ته منع نه دي 10 کارخانې جوړې که په شریعت کې منع نه دي جایداد هم والا بینک بیلنس هم که بالکل منع نه دي د صحابو ډېر زیات ځمکې وې او جایدادونه و پیسه ډېره زیاته وه الله به نه یېری آخرت به نه یېری دې لپاره حضرت سلمان فارسي ارڅ پرېښودل مور یې پرېښوده او ښځه خو یې نه وه او پلار یې پرېښوده او قوم او کلي او مالداري ارڅ یې پرېښوده شام ته هلته مې تپوس وکړ غټ پادري وي دا فلانکی دی هغه سره شو د هغه خدمت به مې کوو ما خو هېڅ وکم نو هغه له لاړم ورسره کېناستم خدمت به مې کوو ډېر نیک سړی و ښه سړی و هغه نه مې انجیل هم زده کړ هغه نه مې عیسایت هم زده کړ او ډېر خوشحاله شوم شکر دی خدایه ګن نه دې راوویستم د شرک نه او د اور د عبادت نه دې راوویستم الله ځان ته دې ودرولم یو ستا عبادت غټه خبره ده یو ستا عبادت په رب العالمین کوم د بل چا به نه کوم خوشحاله زندګي مې وه او د هغه خدمت مې کو خو ډېر بوډا و مړ کېده ما وی حضرت ستا نه پس چاله لاړ شم هغه یو بل علاقه کې راته یو ګرجه وښوله چې هلته یو پادري دی هغه له ځه چې دی مړ شو هغه له لاړم ویه ښه سړی نو هغه به د خلکو نه پیسې راغشتې او په دغه کې به د سره سپین به په منګو کې ایښودل او په چاټو کې خراب سړی ما وی خدای اوس څه وکړم خو دا ده چې هغه مړ کېدو والا و بوډا و چې مړ شو نو ما خلکو ته ووې د هغه په ژوند خو مې نه وي مې جنجال جوړېږي او د هغه په مرګ مې هم نه وي خو چې کله پوره ښخ شو مړ شو نو بیا مې خلکو ته ووې چې دا پادري صاحب ښه سړی نو خلکو به تا ته څه پته لګي مې راشئ د خانقاه وګورئ ټوله د منګو او د چاټو نه ډکه ده او د سرو سپینو نه ډکه ده کور یې وګورئ چې خلک رالل ارڅ یې وکتل اوهو دا خو واقعي دا خو ډېر خراب سړی و دې ته خبره ورسېده چې خلکو اوچت کو په سولی یې چې دې سپېره خو موږ نه پیسې غونډولې چې دا خو به په غریبانانو بې کسو دا خو د په ځانو لګولې وایي خیر چې مړ کېده هغه نه مې تپوس وکړه هغه راته یو بل پادري وښو هغه له لاړم یاره وایي زه په ډېرو پادریانو ګرځېدم اخره کې یو مشر سپینګیري پادري و د هغه خدمت مې کو ډېر ښه سړی و د الله دې زدېکت مې حاصل که د الله تقرب مې حاصل که او ډېر عبادت به مې کو د هغه پادري د لاسه هغه ته مې ویل ستا نه پس به چېرته ځم په بوډاګانو مې سر دی خو چې چا له ځم نو بله ورځ مري خو چې چا له ځم نو بله ورځ مري په بوډاګانو مې سر دی پسه غم واوړېدم یو ښځه وه یو سړي وی ښځه کومه چا ورته وی دلته یو ښځه ده ډېره حسنداره ده او بلا جایداد دی او بلا مال دی ورسره او خاوند یې نشته او طلب کوي نو که د خوښ یې هغه چې وکته اندازه یې وکته نو بس کم لیونی سپېلنی شو ورپس بشیر جان پشه بس وی رالی کوې تپوس یې وکړه وی دا ښځه څنګه دا خو خوبصورته ده او دا خو مال هم ډېر دی دا څنګه یوازې بې خاونده پاتې را وی دا یو ځای کې ویدن شوه خو چې نکاح وتړلی شو سړی مړ بل ځای نکاح وکړه چې بل ځای نکاح وکړه خو چې هغه سره نکاح وتړه مړ بل ځای نکاح وتړله چې نکاح وتړله نو د ښځې وي او بل سړي وي چې داسې کار کوو چې نکاح به د واده په شپه تړو چې قصه زر شي دې نه انتظار نه کوو چې د واده شپه شو نکاح وتړله چې شپې کتله بل هم مړ شو اوس ورته څوک غاړه نیږدي چې دا خو د مرګ پانسي ده دا مرداره خو چې څوک ورسره نکاح کوي اخرت ته ځي خو چې څوک نکاح کوي دغه زه بشیر جان ته هم ګورې خیال کوه چې نکاح دې وکړه دنیا کې د ژوند نشته ډز جنت ته روانې امینه صحیح ده که نه دې سړي خو ورپسې لیونی و چې ښکلی هم ده او مالدار هم ده خو چې دی واورېدل بس منګې منګې و پوزې یې راغونډ کوي زما دا ښځه نرم پکار خدای ته وګوره دا مې نرم پکار دا خو د مرګ جاله ده خو چې څوک ورسره نکاح کوي خیرت ته منډه ده خو چې څوک نکاح کوي مري چې څوک نکاح کوي دا د خدای قدرت دی دا څه وجه نه سپېرتوب نشته په شریعت کې زړه کې یو کرکه راشي د انسان
بهر کیف هغه بوډا ورته وایي چې داسې کار وکړه چې زموږ عیسایت خراب شوی دی. اوس عیسی علیه السلام ته څوک خدای وایي او څوک ورته د خدای سوی وایي. ته مهرباني وکړه د آخر زمانې پیغمبر انتظار کوه. مې د آخر زمانې پیغمبر څه ته وایي؟ وایي دا به د ټولو پیغمبرانو په آخر کې راځي، د ده نه پس به بل پیغمبر نه راځي. رسول الله مبارک فرمایي انا آخر الانبیا، زه د ټولو پیغمبرانو آخري پیغمبر یم، آخر الانبیا. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی زما او د نورو پیغمبرانو مثال د یو بلډینګ دی. حدیث دی په ټولو کتابونو کې دی. خشته بلډینګ دی او خلک دا بلډینګ نه تاویږي او وایي ما احسنها وما اجملها، څه ډولې دی او څه خشته بلډینګ دی، د یوې خښتې ځای پکې خالي دی، نیمګړی دی، باقي ډېر خشته والا. ما احسنها وما اجملها، یا لولا موضع هذه اللبنه، ارمان چې د یوې خښتې ځای پکې خالي نه وي که نه نو بلډینګ ډېر خشته و، په د یو نیمګړی. رسول الله مبارک فرمایي انا تلک اللبنه، دغه خښتې زیمه. په پیغمبرانو بلډینګ په ما پوره شو، د بلې خښتې ځای نشته چې بل پیغمبر پکې راشي. هغه پادري ورته وایي ما به سلمان فارسي زوړ نوم دی یا مقبه، چې دا آخر زمانې پیغمبر به راځي، د ټولو پیغمبرانو مصدق تصدیق به کوي، د ټولو پیغمبرانو د کتابونو تصدیق به کوي، د ټولو پیغمبرانو به د قیامت پر ورځ سرداري. حضور پاک پخپله فرمایي انا سید ولد آدم ولا فخر، فخر او کبر نه کوم خو د ټول بني آدم سردار یم زه. سردار ته خلک راجي کېږي، وردي ورمنډه وایي ماله به ټول راځي. الانبیاء آدم فمن سواه تحت لواء یوم القیامه، ټول پیغمبران آدم علیه السلام نه واله تر د عیسی علیه السلام پورې 1,40,000 زره یا بعضې وایي 2,40,000 زره، دا به ټول د قیامت پر ورځ زما د جنډې لاندې ولاړې. دا وایي کبر نه کوم به فخر نه کوم. څوک به د الله په دربار کې د سفارش طاقت نه لري، یریږي به. آدم علیه السلام پسې به خلک لاړ شي نشم کول، نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، عیسی علیه السلام، موسی علیه السلام، هر یو به وایي دا کار نشم کولی. او رسول الله مبارک فرمایي ماله به خلک راشي انا لذلک، دا کار به زه کومه، د الله د عرش لاندې به د دنیا د یوې هفتې برابر سجده ولګوم. هلته هفتې ورځې نشته، د دنیا د یوې هفتې برابر سجده به ولګوم او بیا به ما ته اواز کوي الله پاک چې سل تعطا اشفع تشفع. شابه سوال کوه ته چې څه وی تا ته میلاویږي، سفارش کوه چې ته څه سفارش کوې نو هغه سفارش قبلیږي. او د الله هغه حمدونه به زه ویم چې اوس راته نه دي یاد، د الله صفتونه به وکړم. انا اول شافع و اول مشفع، د ټولو نه مخکې سفارش کوونکی به زه یم او د ټولو نه مخکې زما سفارش به د الله په دربار کې قبلیږي. مسلمانانو شکر الحمدلله چې د دغې عظیم تر پیغمبر الله مونږ امتیان پیدا کړي. الحمدلله وی چې دا د آخر زمانې پیغمبر زمانه ده، بس هغه له ځان رسوه. زه به یې څنګه پېژنم؟ وی زه راته یو څو نښې ښیم. یو به هغه شګلنه زما علاقه کې پیدا کېږي چې کومې شګلنه یو کاڼي دي، د کجورو وطن ته به هجرت کوي. دی دویمه نښه صدقه به قبلی په خپله به نه خوري، هدیه او ډالۍ به قبلی په خپله به ومخوري. د دواړو اولو په منځ کې یو مهر نبوت دی. ما وی ښه بس دنه ووتم، دی وفات شو. ما وی زه ځان له خپل عبادت په مې کوم او څه مزدوري مې شروع کړه، څه ګډې چیلې مې واغېستې، ابه مې سرولې او د هغې په پیو به مې ګزاره کوله او خپل ژوند مې تېرو. او په دې سوچ کوم چې کومه قافله ځي تپوس کوم چې چېرته چا د پیغمبرۍ دعوه کړې ده که نه. وی دې کې ما ته خلک وایي چې په مکه کې یو سړي د پیغمبرۍ دعوه کړې ده، نوم یې محمد دی صلی الله علیه وسلم، او دا د پیغمبر مبارک نوم په پخوانو کتابونو کې شته، او نوم یې احمد دی. دا نوم په پخوانو کتابونو کې شته. او قرآن وایي د عیسی علیه السلام متعلق مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد. عیسی علیه السلام وایي زمانه پس به یو پیغمبر راځي احمد بې نوم. یاره مکه څنګه علاقه ده چې تپوس مې وکړو؟ وی ریګستان شګلنه ده، کرونده واد غیر ذي زرع، کرونده پکې نشته. ما وی دا یوه نښه خو ټیک دی. او دا پیغمبر وایي چې دا خیریم د ما نه پس بل پیغمبر هم نه راځي، دا نښه هم ټیک ده. اوس په مکې ته زه معلومات مه کوم، دا د نورو نه. یو قافله مکې ته تله، ما وی ما به ځان سره بو نه دی، وی ډېره ښه ده بو به دې ځو. هغې کې مې ځان یو ځای که روان شوم، هغې ظالمانو په ما ظلم وکړه، ګډې چیلې هم رانه قبضه کړې او زه په یو منډی کې خرڅ کړم. وی دا زمونږ غلام دی. اوهو که ما ډېرې چغې والې چې زه غلام نه یم.
زه اصیل یم، زه غلام نیم، زه د پلار مور سوچه زوی یم، خو تښتېدلی یم او د رسول الله مبارک د آخرې زمانې د پیغمبر په تکل کې خو خلکو چېرته زما اورېدل ډېر و زه یوم خرڅ یې کړم. اوهو ډېر به مې جړل الله ته چې یا الله زه خو د نبي آخر الزمان په تکل کې مس غلام شم، خپل اختیار ختم، د غلام خپل اختیار به نو بس نه په خپله خوښه سبلاستی شي او نه په خپله خوښه ګرځېدی شي. اوس به څه کوم اوس غلام یم چې په چا خرچ ټول عمر به د خدمت کوم، خو د آخرې زمانې پیغمبر ته به څنګه رسم زما وروڼو. لیکن عسا ان تکرهو شیئا وهو خیر لکم، الله وی ډېر کله ته تاسو ته به شی ښه نه ښکاري خو تاسو له به ښې. مونږ په خپل خیر شر نه پوهېږو او الله زمونږ خیر او شر باندې خبردار دی. سړی ناجوړه شي، اوهو ناجوړه شو، ښه خبره نه ده، ګناه راجېږي صاحب، درجه بلندي، تکلیف راغی، مصیبت راغی، مونږ فریادونه کوو. مه کوه فریاد، الله ته رجوع کا. رسول الله مبارک فرمایي چې ړمې غواړي یو ورځ موړ یم او بل دوه ورځې نار یم، چې کله نار شم چې الله ته وجاړم رجوع کما، او چې کله موړ شم چې د الله شکریا ادا کوم. بیماری راشي چې الله ته وجاړم چې یا خدایا ناجوړ یم ستانه بغیر بل څوک جوړونکي نشته، الله به خوشحاله شي چې ګوره ما رب مني، ما جوړونکي مني، ما ته محتاجه دی، خوشحاله به شي، جوړ به دې کې. موږ زر فریادونه شروع، ډېر خلک یې موږ له راشي د دنیا سوال، د دنیا په آخرت سوال کم خلک کوي. دا ډېر کم دا خلک سوال کوي چې تهجد څو رکعته دي او کله کوم او څونه کوم، کم خلک ټول په دې سوچ کې پراته دي چې صاحب کارخانه مې ده ونه چلېږي، دا به څه پټې مې دی او برکت نشته پکې، دا به څه او تجارت کوم او جی پیسه پکې نشته برکت نشته، دا به څه کوم. هاي هاي الله ته وجاړه لکه چشمنی پاسه وجاړه خدای ته. بچې ناجوړه ده، ښځه ناجوړه ده، نو چې ښځه او بچي ناجوړه دي نو لږ پاسه خدای ته وجاړه که دا مو ځان ته ودرئ خو ته ورته نه ودرېږې، دا مو الله ځان ته جړئ خو ته ورته نه جاړې، دا د الله ځان ته محتاجه کوي خو ته نه محتاجه کېږي. ساده الله په چا ظلم نه کوي، ګناه پې ده نه رجئ، درجه پې ده بلندی. بچې دې ناجوړه شو په خدای الله ظلم نه کوي، دا تا ځان ته جړئ چې دا سړی به پاسي د خو سترګو نه اوسه پورې یو ښه ونه بیا ده د له ما څونه ښکلی شکل ورکړی دی، مال کور بچي مې ورکړی دی، ښځه مې ورکړې ده، دې خواډو جالي نه ماته، دې خو ځان ډېر لوی لاټي برنس ګڼي، لږ تکلیف راولم چې دې د شپې پاسې او ماته لږ وجاړي. نه ډاکټر له منډه وامه، دمګري له منډه وام، لیکن خدای ته جړه نشته. تکلیف دی لای چې مونږ خدای ته وجاړو. الله اکبر. وی دیر یو په یو خرڅولم، بل په بل خرڅولم، بل په بل خرڅولم، څه د پاسه لس دیارلس څوارلسو خلکو په یو بل خرڅ کړم. مدینې ته ورسېد، هلته یو یهودي واغېست، د یهودي په باغ کې لګیم کار کوم، میوو کې کار کومه، دې کې پروپیګنډه شوه چې هغه د آخرې زمانې پیغمبر هجرت وکړو، مدینې ته راغی، قبات کې ډېره شو. د هجرت قصه مې درته یو دوه درې ورځې مخکې کړې. وی زما د مولا د هغه یهودي رورو هغه ووی چې خو ټول خلک قبا کې یو سړی راغلی دی او خلک ترې تو راتاو دی او خلک ورسره ډېره زیاته مینه کوي او محبت کوي، او وایي چې زه د آخرې زمانې پیغمبر یم. سلمان فارسي وایي چې د کجورې په سر کوم ځان مې داسې را ټوپ کړې، را منډه مې کړه چې بس ما وی کار وشو، د همغه سړی دی جوړ مالک ما ته په دې سینه کې یو سوک راکړه چې ستا پیسه کښېنه خپل کار کوه. د ماړه له خو راغلل چې کم طلب کې هم کېدی شي د هغه دی. مالک نه مې څه وخت پس لږې کجورې وغوښتې، ماله راکړه، ویې واخله. کجورې مې کاسه کې واچولې او رسول الله مبارک له مې یوړې. په قبا کې ناست خلک ته ګیر چاپېره دی. چې ور مخامخ شم ما وی صاحب دا کجورې مې راوړې دي صدقه ده. صدقه او هدیه کې فرق دی. صدقه کې دی چې یو سړی د ځان نه کمزوري له ورکوي، غریب له، مسکین له، کونډې له، او تحفه هدیه ډالۍ د ځان نه لوی سړي له ورکوي، مور له، پلار له، استاد له. صدقه کې اصل مقصد د خدای رضی، دویم نمبر د بنده. هدیه او ډالۍ کې اصل مقصد د بنده خوشحالولي، دویم نمبر د الله. هلکه صدقه خو پېژنې که نه، سړی خیرات وکړي دا صدقه ده. او هدیه یو خاص سړي له خلک وړي، ځان کمزورې ګڼي، لوی ابل لوی ګڼي چې ما یوړه مې د الله رسوله دا صدقه ده. وی کې ده کې مې ښوده، وی بچې موږ صدقې نه خورو، پیغمبر صدقه نه خوري.
او صحابه ته راشه وخورئ هغې کجورې خوړل ما وی که خیري بله نښه هم پکې پیدا شوه ریګستان د شګو وطن کې پیدا دا یو نښه د کجورو وطن ته هجرت وکړه دا دویمه نښه ځان ته د آخرې زمانې پیغمبر وی دا درېیمه نښه دا راته پادري ویلي نوم محمد احمد دی دی بله نښه صدقه نه خوري قبلی خو نه خوري دی بله نښه بلو لاړم د مالک نه مې لږې نورې کجورې وغوښتې رای کړې لاړم رسول الله مبارک ته کېناستم صاحب دا مې دله توفه راوړې ده ډالۍ مې راوړې ده وی کېده په خپله یې مه خوړې ملګرو مه خوړې ما وی دا بله نښه نښې خو ټولې پکې پیدا شو اوس مهر نبوت ګورم مهر نبوت ګورم شاته تاوېدم را تاوېدم چې هغه د پیغمبر مهر ووینم رسول الله مبارک را باندې پوه شو د کمیس په ځای ځان نه څادر ته وکړو ردا ورته ویې ربې وی څادر یې ښکته